ګازره د سبزیجاتو پاچا دی. سلام او نیکې هیلې ښه راغلاست زموږ فیسبوک پاڼې ته او یوټیوب چینل ته. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ. د هوا د خرابوالي په لویو ښارونو کې د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. تر ډېره هغه کسان چې په ککړه هوا کې په ښار او بازار کې ګرځي په دې لټه کې وي چې څنګه کولی شي د هغو ناروغیو مخه ونیسي چې د ککړې هوا له کبله پیدا کیږي. څېړونکو ورته دغه لاره اسانه کړې. دوی خپل مخاطبینو ته دا روښانه کړه چې څنګه کولی شي د هغو ناروغیو مخه ونیسي چې ککړه هوا یې لامل ګرځي. هره ورځ ګازره وخورئ. څېړونکو په نوې څېړنه کې دا ثابته شوه چې ګازرې خوړل د سرطان ناروغیو مخنیوی کوي. دغه څېړونکی وایي چې په ګازره کې په زیاته اندازه باکتروتین شتون لري چې یو ډول انټي اکسایډ دی. مرسته کوي چې په بدن کې تخریب شوي سلولونه بیا روغ کړي. هغه کس چې د خپلې یو اونۍ په غذایي رژیم کې 6 دانې ګازرې شاملې کړي، د هغه کس په پرتله به د ککړې هوا په مقابله کې مقاومت وکړي چې په یو اونۍ کې یوازې یوه ګازره خوري. د بدن همدغه مقاومت یې د دې لامل ګرځي چې د سرطان پر ناروغۍ اخته نه شي. ګازره د زړه د ناروغۍ په مخنیوي کې هم ډېره ګټوره ده. که غواړئ چې خپل ځان او کورنۍ مو له سرطان ناروغیو وژغورئ، نو د ګازرو له چپسو څخه ګټه واخلئ. په غوړیو کې سره کړئ. همدا اوس مو په یخچال خالي ځای کې له ګازرو ډک کړئ. له ګازرو څخه پلن چپس جوړ کړئ او 130 درجو پورې حرارت ورکړئ. کله چې ښه ساړه شول، کولی شئ نوشیجان یې کړئ. ډېر کم نور سبزیجات موجود دي چې په دې اندازه کاروتین ولري او په بدن کې په ویټامین ای تبدیل شي. دا سبزیجات رښتیا هم کاره او د ویټامین بي او سي غني منابع ده. همدارنګه کلسیم او فایبر لري چې د دې فایبر دنده د کلسترول کموالی دی. ګازره داسې یو نبات دی چې 80% اوبه او منرال، مالګه او ویټامینونه هم لري. ګازره د ویټامین ای، پتاسیم او ویټامین سی، ویټامین B6، مس، فولیک اسید او مګنیزیم غني منابع ده. د ګازرې مثبت تاثیر په بدن کې د جلد، ویښتان او نوکانو ښکلا. هره ورځ وخوړل شي نو د وینې فشار او کلسترول ټیټولو سبب ګرځي. سرطان مخنیوی کوي. که هره ورځ د ګازرې جوس وڅښل شي، د میکروب مقابله کې د بدن مقاومت پیدا کوي او قلبي حملې مخنیوی کوي. کمخوني سره مبارزه کوي. د سترګو سلامتیا ساتي. خو په مناسبه اندازه د ګازرو جوس او په خام خوړل ډېرې ګټې لري.